الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الحمد لله دین اسلام یو کامل او مکمل دین دے. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ایمانیات او عقاید دا غي تفصیلات مونږ ته بیان کړی دي. په باب د عقیده کې چې کومې ضروري خبرې وي هغه یوې هم نه ده پرېښې، ځکه هر یو نبی چې دنیا ته راځي اول هغه د ایمان او د عقیدې او د توحید خبره امت ته کوي، هغې نه بعد بیا عبادات دي. نو هر یو پیغمبر چې په هغه امت باندې کوم عبادات الله فرض کړي د نبي ذمواري دی چې هغه عبادات فرایض خپل امت ته بیان کړي او دا نبي په خپل عمل وکړي چې امت یې هغه طریقې زده کړي چې دا عبادت به موږ په دې طریقه کوو. دغه رنګه اخلاق دي، دغه رنګه تجارتونه او معاملات دي، دغه رنګه سیاستونه دي، دغه رنګه د ژوند نور امور دي. دا څومره امور چې موږ ګورو د زندګۍ دا ټول د دین حصه ده. زمونږ او ستاسو خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو میدان کې هم موږ داسې نه یو پریښي چې په باب د عقیده کې یوه ضروري خبره وه، یا په باب د عباداتو کې، یا په باب د هغه اخلاقو کې، یا دغه رنګه په باب د طرز معاشرت کې یوه ضروري خبره وه او هغه دې موږ ته نه بیانه کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: ما تاسو په داسې یو دین باندې پرېښودی چې هغه الملة البیضاء دی، تک سپین دین دی، پړق وهونکی چې چمک د یو څیز نه خیږي ګرد پې نه وي. دا دین اسلام پړق وهي د الله نبی فرمایي داسې پړق والا صفا دین مې راته پرېښوده. او بیا یې وفرمایل: لیلها کنهارها، دا داسې دین دی چې شپه هم داسې ده لکه د ورځې په شان. معنا دا ده چې په دې کې ته دا پریشانه کېږه مه چې دا پلانۍ خبره راغه او دې کې اوس تیاره ده او نه پوهېږم، نه، هره مسئلې واضحه ده. صحابو به فرمایل وایي د الله خوږ نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته د هوا په مارغانو کې راښودلي چې دا پکې حلال او دا پکې حرام. موږ ته دومره د دین وضاحت کړی دی تر دې پورې چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسواک طریقه چې د الله خوږ نبی مسواک څنګه استعمال کړو دا یې هم ښودلې ده او صحابو پې لیدلې دی او هغه حدیث را نقل لی په صحیح بخاری کې شته، صحیح مسلم کې شته، سنن اربعو کې شته، ابو داود، نسائی، ابن ماجه او دغه رنګه ترمذی او نور محدثین هم راوړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسواک څنګه کړی دی او دغه رنګه د غاښونه څنګه صفا کړي دي او په دې ژبه مبارکه به مسواک مګلو او تر دې پورې دومره به دا مسواک دننه خولې ته داخل کړو، خولې مبارکې ته، چې د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه به آواز راخته او دا چل به کوو کأنه یتهوع، گویا کتاب ویل نبی علیه السلام اوس دا دې الټی کوي، ځکه د نبی علیه السلام صفایي ډېره خوښه وه، نظافت، نو دا خپل تالو جبه او دا غاښونه ټول به صفا کول سم کلک. دغه رنګه صحابه فرمایي چې د شپې به خوږ نبی صلی الله علیه وسلم راپاڅېدلو: اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواک. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا، وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام من الليل
یشوس فاه بالسواک. د شپې به نبی علیہ السلام څنګه تهجد ته راپاڅېده، اول کار به مسواک کوو، مسواک به شروع کړل، کلک کلک به مسواک وکړل. سورت ال عمران اخري ایتونه به ولوست او بیا به هغې نه بعد به اودس وکړلو، که د غسل ضرورت و غسل به وکړو، بیا به الله ته ودرېده په عبادت باندې. یعنی د زندګۍ تمام تر امور د عبادات او د ژوند چې څومره ضروري خبرې دي دا موږ ته رانقل دي. موږ د دین په یو اړخ کې هم داسې نه یو چې حیران پاتې شو چې اوس به څه کوو په دې ځای کې. دا خو زموږ خپله ناپوهي ده چې موږ په دین ځان نه دی پوه کړی او د دین په غټو غټو خبرو باندې موږ ناخبره یو. بیګا په اسلام آباد کې زموږ یو میټینګ و، علما مشایخ هم پکې وو، نه کې یو شیخ صاحب خبره وکړله، هغه د عربي ممالکو کې د هغه ډېر سفري، نو ډېر د افسوس خبره وکړله چې داسې دور شروع شو د دې سوشل میډیا د لاسه، د دې موبایل د لاسه، چې خلکو مطالعې پرېښودې. بس دې موبایلو کې ګوتې وایي که ملا دی او که طالب علم دی، د مدرسې طالب دی او که د عام زموږ سټوډنټان دي، دې سیز د امت مسلمان هغه تحقیق ماده ختمه کړله. بس په دې کې ګوتې وایي لګېدې، که دې کې خبره سمه ده او که ورانه ده، دې په څه پوهېږي؟ دی خو به هله پوهېږي چې دا د مکتبې ته او لایبررۍ ته ورشي او هغه کتابونه راواخلي چې په هغې کې تحقیقات موجود دي د هرې مسلې، په هغې کې په د هرې خبرې په سند بحثونه شوي دي چې دا سند صحیح دی او دا صحیح نه دی. نو چونکې دی خو بس د دغه نه محروم شوی دی، کتاب راخیستل خو نشته دی، بس هر چا فیسبوک مخې ته نیولی دی او دغه موبایل ورسره دی او بس د دې نه لګیا دی، که سمه خبره ده که ورانه پوهېږي پرې نه. دا ډېر لوی یو آفت دی، د علم جنازې دي سیزونو وښکلی، ډېر لوی نقصان دی. بس اوس د سوشل میډیا په ذریعه باندې که چا سمه خبره وکړه او که ورانه یې وکړله، ټول خلک یو داسې خرافه چې د قرآن او حدیث خلاف، سوچه خلاف خبره، سوچه خلاف، دا سوچه ټکې ورسره ځکه وایم یا خبره داسې وي چې د هغې ضد خبره په قرآن کې موجودي، د هغې ضد خبره په حدیث کې موجودي، او یو ملا به ناست او یو بل کس غیر مولا شکل به د مولا جوړ کړی او هغه به لګی سوچه به د الله د کتاب او د نبی علیہ السلام د حدیثو صفا خلاف خبره کوي او لاندې ورته ټول خلک لیکي ماشاءالله ماشاءالله، ډېر ښایسته بیان او ډېر مزیدار بیان. د دین سړی اندازه ولګئ چې څومره د قحط الرجال دور دی، څومره انتهایی د دین اسلام نه د ناشنایۍ دور دی دا موجوده دور. به خو چې چا څه وویلې بس خلک هر شي ته ماشاءالله وایي، دا تحقیقونه کوي چې دا خبره سمه ده او که غلطه ده. حدیث به وایي نبي علیہ السلام داسې کړي و، نبي علیہ السلام داسې ویلي، حالانکه هېڅ ثبوت یې نه. هلکه د پیغمبر په باره کې خبره دا خو دومره خطرناکه خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي و چې په ما باندې دروغ ویل دا داسې نه دي لکه تاسو چې په یو بل دروغ وایئ، لکه ما او تا چې په یو بل دروغ وایي داسې شی دی. کبیره ګناه ده که صغیره ده؟ کبیره ګناه ده، کبیره ګناه حرام کار دی وکړه. او چې یو کار یو چا نه دی کړی یا یو خبره نه ده کړی ته د داسې کړي او د داسې بهتان دی وتړلو، څومره خطرناکه خبره ده. د جهنم وعید پرې راغلی، نبی علیہ السلام پرې د جهنم وعید ذکر کړی. نو چې زما او ستا غوندې یو ګناهګار مسلمان باندې څوک دروغ وایي او نبی علیہ السلام فرمایي دا انسان به جهنم ته ځي، بهتان یې وتړلو یا غیبت وکړلو یا دروغ وتړل، دروغ یې ویلې، نو په نبی علیہ السلام باندې چې ته دروغ تړي نو جنت ته به ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. امام مسلم رحمت الله علیه دا مقدمه لیکلي د خپل کتاب نه مخکې، مقدمه د صحیح مسلم، او دا د هر طالب علم دپاره او بیا خاص کر د علم الحدیث د طالب علم دپاره چې هغه د حدیث علم حاصلول غواړي هغه باندې لازم او فرض ده چې دا مقدمه به اول لولي د صحیح مسلم، ځکه هغې کې هغه اصول ذکر کړي دي، آداب یې ذکر کړي دي، شروط یې ذکر کړي دي چې حدیث به د چا نه نقل کیږي، کم حدیث په کومو شروطو اخیستی کیږي او د حدیث په باب کې به کم کم احتیاطونه کوي، ځکه دا خو عام او زما او ستا خبره نه ده، دا خو د خوږ نبي علیہ السلام طرف ته منسوبه خبره ده او منسوب فعل دی. بس ته به خالي دا وایې چې نبي علیہ السلام ویلي دي او نبي علیہ السلام کړي دي، نه، تحقیق وکول دا خبره کم بنیاد کیږي. د علماو نه تپوس وکړه، یو ملا خو نه دی، نه دوه دي نه درې، چې ته صرف د خپل جومات د مولوي صاحب نه تپوس کړې. ښه علما شته تکړه تکړه په باب د حدیثو کې، هغې ته ورشه چې د دې خبرې جي سند څنګه دی، دا صحیح دی که غلط دی.
اسنه چې په نبی علیہ السلام چرته دروغ وتړم خو بسار چا په ترخ کې کتاب نیولې وي نبی علیہ السلام داسې ویلي نبی علیہ السلام داسې کړی چاته چې څه کتاب او رساله ملاویږي دا غینه لګیا دی نه داسې نه دا پکار چاته چې په فیسبوک کې څه ملاویږي مخکې شیر کوي په دې ورځو کې دا سویم کال دی زی ګورم دا میسج عام شي او حالانکه دا په نبی علیہ السلام سوچ دروغ دی وای چا چې په چا زیره وکړو یا چاته اطلاع ورکړه چې په پلانې ورځ باندې به اول روجي نام چا دا کتلې کنه چا چې ویلې چې روجه په دې ورځ رمضان اول تاریخ په دې ورځ دی دی انسان باندې جهنم حرام شو دا انسان جنتی شو ګناونه ټول معاف شو سوچ دروغ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا خبره دومره غلطه او دومره خرافه ده خطرناکه چې د صحیح حدیث د صحیح بخاری خلاف ده ولی نبی علیہ السلام څه فرمایي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الا بروجنی سي چې میاشت ویني نو تاسو نه میاشت ولید درې میاشتې مخکې دی ولیدله لکه زما په خبره پوهیږي کنه لکه نن مثلا روزه ته 3 میاشتې او 2 میاشتې پاتې نو 2 میاشتې مخکې او 3 میاشتې مخکې تا ته چا ویل چې په دې شپه به سپوږمۍ راخیږي او میاشت به بیا به سبا رمضاني نبی علیہ السلام فرمایي الله به اعلان کیږي چې مسلمانان بیګاله میاشت ویني گواهی وکي هغې نه بعد به بیا مسلمان حاکم اعلان وکړي چې هلکه سبا څه ده دا خو به په هغه شپه خبري دا درته چا ویلي چې 2 میاشتې او 3 میاشتې مخکې به ته اعلانونه کې او د دروغو حدیث به په نبي علیه السلام پسې تا جوړ کړی دی چې نبي علیه السلام فرمایي چې چا چاله زیری ورکو د رمضان بس دا جنتي شو دا د یهودو دا د اسلام دشمنانو دا شی نه په موږ کې خواره کړي د دې تاریخ وګورئ دې دپاره چې موږ نه هغه اصلي دین ختم شي هغه اصلي دین زموږ د ذهن نه وځي دې پسې شاته ډېر خطرناک سازشونه دي خو په دې خبرو خلک پوهېږي نه جوړو ذهنونو والا پې پوهېږي سطحي خلک په دې خبرو نه پوهېږي دې دپاره چې مسلمان د خپل دین سره مکمل ناشنا شي تر دې پورې چې روژه یو فرض حکم دی د دې د آدابو نه هم دې خبر نشي چې روژه په کومو شروطو نیولی کېږي رمضان د شروع کېدو دپاره کوم شروط دی اول شرط هغه شهادت او د میاشتې لیدل دي او میاشت په هغه شپه لیدلی کېږي 2 میاشتې مخکې او 1 میاشت مخکې او 20 ورځې مخکې او 3 میاشتې مخکې نه لیدلی کېږي چې تا دروغ حدیث جوړ کړی دی او بیا څه وایي په پلاني اپریل باندې به اوله روژه د نبي علیه السلام زمانه کې اپریل و په اسلام کې اپریل جنوري فروری مارچ اپریل په اسلام کې شته روجه به په 1 رمضاني داسې وایه روجه به په صحیح په اپریل مپریل نه د اپریلونو حساب زموږ دین کې نشته زموږ دین کې د سپوږمۍ خبرې دي او زموږ ټول د اسلامي میاشتو حساب د سپوږمۍ د حساب سره تړلی شوی دی دا راته چا ویلي فلاني اپریل باندې به فلاني اپریل باندې او فلاني مارچ باندې به اولنۍ روژه دا ټول خرافات دي او زموږ خلک ماشاءالله مرتلان دي لیکي او ټک 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 شیر کوي لګي او ځان له د جهنم په هغه مینځ کې کور هغه په دې خپل شیرنګ باندې جوړ کړي ځان نه خبره نه کوم زما جذبات نه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چا چې په ما باندې قصدن دروغ جوړ کړه قصدن دا دی چې نبی علیه السلام ویلي نه دی او ته په پوهېږم نو قصد شعر کې هلکه تحقیق خو وکړه که نه لکه زه چې ستا باره کې خبره کوم نو ما ته شریعت وایي چې تحقیق وکړه مسلمان رور دی چې ده به دا خبره کړي که نه به یې کړي او چې ستا یو خبره هم زه کله نقل کوم او لږ پکې څه زیات کم یا لږ تې څه کم کم نو بیا هم ته خفه کېږه خوشحالېږي د 15مې صدۍ مسلمان خفه کېږي وایي نه نه خبره مې داسې کړې وه خو دا ټکې دی پکې زیات ویلی خبره مې داسې کړې وه خو دا خبره پکې تا پرېښودله دا دې پکې کم وویله دا په جرګو کې به دې مجلسونو کې تاسو نه ګورئ په دې خفګانونو ګیلې نه کېږي لوی لوی لانجې او خفګانونه ای زما او ستا باره کې یو سړی په خبره کې لږ کمې او لږ زیاتې وکړي دومره احتجاج کوو او د خوب نبي علیه السلام باره کې به درز دروز شیرنګ کوه لګیا اوسه بس چې څه دې خولې له راځي وایه نبي علیه السلام فرمایي چا چې په ما باندې دروغ جوړ کړه بل حدیث کې راځي هغه خبره وکړه لم اقله چې خبره ما کړې نه ده او دی وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فلیتبوأ مقعده من النار په جهنم کې دې ځان له ټکانه وګوري جهنم کې ځان له ټکانه تیاره کړه الله جهنم کې دې کور واخیسته د الله باندې مونږ خو مسلمانان ویو چې الله جنت کې کور راکړه
او په دې بې احتیاطۍ چې ته د نبي علیه السلام باره کې هغه اقوال او هغه افعال نقل کې چې هغه د نبي علیه السلام نه ثابت نه دي، نو په جهنم کې ځان له کور جوړې د الله بند. نو دې باب کې ډېر احتیاط پکار دی، او دا احتیاط به زموږ سلفو کوو. چا به چې په مقدمه د صحیح مسلم کې هغه ډېر اقوال را نقل کړي سلف، او ډېر زیات هغه واقعات را نقل کړي دي، او نور علماو چې چا په اسماء الرجال کتابونه لیکلي په اسانیدو، هغوی دا ټول واقعات ګڼ را نقل کړي دي. په هغه زمانه کې به طریقه دا وه چې هغوی کې به چا څنګه ویلي چې نبي علیه السلام داسې فرمایلي داسې کړي، ویل نه اول سند وایه شبه سمو لنا رجالا، سمو لنا رجالا، اول یې د سړو نومونه واله چې دا حدیث تا د چا نه واورېدو، هغه د چا نه واورېدو، هغه د چا نه واورېدو، بیا به هغه کس ته کتل، هغه دور د علم دا موږ موجوده دور مه یادوه، ځان مه دا یې څنګه پېژندل. هغه دور کې به دروغجن او رښتونې صفا پېژندلی کېده، داسې د دې فن ماهرینو لکه څنګه چې دې وخت کې ته یو ټیسټ له ډاکټر ته لاړ شي که نه، هغه ستا دا څنګه دا لیبارټري ټیسټ وګوري وایي تا کې دا مسله ده. نو د دې نه لوی مهارت په فن حدیث کې د محدثینو چې هغوی هر کس کتلی و، د هر علاقې عالم محدث چې چا بل زه حدیث ویم د هغه ټول صفات به ورته معلوم و چې دا سړی بې احتیاطه دی، حافظې خرابه ده، دروغ وایي، دا چل کوي، دا چل، د هغه پوره بیک ګراونډ به اول معلومه و، هغې نه پس به هغه ته کېناسته او علم به یې حاصله و چې لږ به پکې ټک و، باقاعده به اعلانونه کول په علاقو په کلو کې به دا خبره کېده چې ګوره فلاني ته علم له ور نه شي. اوس خو سړی هر چا ته ناست دي تقریر یې اوري، اوس خو د هر چا تقریر ته خلک ناست دي، په منبر د پاسه ناست اوس د جمعې ورځ ده او خلک درته راغلي مسلمانان چې موږ په دین پوه شو، او ته ورته آدم علیه السلام فلاني ښار کې راکوز شوی و، شیطان چې دی فلاني ښار کې راکوز شوی و، حوا علیه السلام فلاني ښار کې راکوزه شوی. لکه دا دین دی، څه دین ووایه د الله بنده، قرآن ووایه، حدیث ووایه، توحید تشریح کړي خلکو ته چې دا توحید دی، دا شرک دی، خلکو شرک نه ځان بچ کړي. ای مسلمانانو دا د نبي علیه السلام سنت دی، دا بدعت دی، دا سنتو باندې عمل وکړي، د بدعاتو نه ځان وساتئ، دا کبیره ګناه ده، دا کبیره ګناه ده، دا داسې یو څه د فایدې خبره وکړه د الله، دا ته څه وې؟ دا څه خرافات دي شروع کړي، دا څه خرافات دي چې خلک ورته لاندې سبحان الله وایي چې پیراني پیر صاحب حلال شوی بانګي او هغې ته چې قم بإذني الله اکبر، ښه دې ته هم خلک ملا وایي، هغې ته هم خلک لاندې وي سبحان الله. د دې خلکو خبره د بانګي او د الوا نه اخوا نه ځي، زه په دې نه پوهېږم چې خبره کوي بانګي دی او چرګ دی، الوا ده او خوروا ده، او چې ماته کې دومره فضیلت دی او دومره فایدې دي پکې. د دې خلکو قصه د دې ځای نه د دې کاسې نه د دې خلکو خبره وانه وړېدله، خو چې په منبر ولاړې کاسه ده او خوروا ده او بانګي دی او الوا ده، او بس خلک ناست دي سبحان الله سبحان الله، زبردست بیان وکړم ولې خوږې خوږې خبرې وکړې، د الوا خبرې وې، د بانګیانو خبرې وې، عجیبه خبره ده. لکه ته په دې طریقه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مقام خلکو ته ثابتې چې وایي ګوره عیسی علیه السلام به وایي ورته ویلي، هغه مولا خبره به مو اورېدلي، وایي عیسی علیه السلام خو به ورته داسې ویل که نه چې قم بإذن الله، مړي ته به د الله په حکم پاسېږه، وایي هغه خو د الله په حکم را پاسه، وایي زموږ په امت کې داسې اولیا تېر شوي چې ورته د الله حکم نه، زما په حکم پاسه بانګي ته ویلې قم بإذني. مطلب دا دی چې دا پیراني پیر صاحب د چا نم ډېر زورور دی، د عیسی علیه السلام نم، هغه ته چې کوم معجزه الله ورکړې وه د هغې نه زیاته غټه معجزه د سره وه. دا د پیغمبر توهین نه دی، دا د عیسی علیه السلام توهین نه دی، دا د قرآن په ایتونو پورې استهزاء او ټوقې نه دي چې په قرآن کې د عیسی علیه السلام معجزات ذکر دي. دا خرافات په دې امت کې هغه خلکو خواره کړي دي چې هغه د اسلام عظیم دشمنان تیر شوي دي، او دې ته خلک سبحان الله وایي، واه واه ورته وایي، وایي زبردست بیان مولوي صاحب وکړلو، ډېر بهترینه قیسه وکړه. نو دا مقدمه چې راته ما کېښودله د دې غرض زما دا و چې د اسلامي میاشتو کې که موږ وګورو ډېر خرافات او بدعات هغه رایج دي. زموږ دا میاشت دې ته د رجب میاشت وایي. په اسلام کې د دې خپل مقام شته، په اسلام کې د دې مقام څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په 12 میاشتو کې چې الله تعالی کوم حساب د اولې ورځې نه چې الله دا کائنات پیدا کړي دي، په قرآن کې هم دا خبره ده، په سورة التوبه کې، سورة التوبه کې الله رب العالمین څه فرمایي چې الله رب العالمین د کله نه چې دا دنیا پیدا کړې ده څو میاشتې مقرر کړي دي؟ 12 میاشتې مقرر کړي دي. 12 شهرا فی کتاب الله، د الله قانون کې 12 میاشتې دي. کمې؟ د سپوږمۍ د حساب. او منها 4 حرم، دا د حرمت د میاشتو تذکره سورة بقره کې مشته، سورة التوبه کې مشته.
الله فرمایي په دې کې 4 میاشتې د حرمت او د عزت والا دي. څنګه د حرمت من الله دې میاشتو له داسې عزت ورکړی دی چې په دې کې به مسلمان جنگ نه شروع کوي، دې کې به جنگ نه کوي. او که کافر شروع وکړله د جنگ نو هغه سره بیا جنگ کې دا ستا جوابي کاروایي جایز ده، خو ته ابتدا مه کوه. او دا هغه میاشت وي ناشنا خبره دا ده چې د عربو په جاهلیت دور کې به هم د دې احترام کېده. مضر یو قبیله و مضر په عربو کې، د دې به جنګونه منګونه کېدل، نو دوی به د دې رجب د میاشتې ډېر احترام کوو. نو نبي علیه السلام به دې میاشتې ته ویلې رجب و مضر، وی رجب د مضر. ولې ورسره مضر یادو؟ وی دا هغه رجب دی چې مضر قبیله ډېر احترام کوي په نسبت د نورو قبیلو. ای به بالکل چا سره جنګ نه کوو چې بیخي به لوی دشمنو او د مضر قبیلې په کلي به راتېرېده، سترګې به یې پې پټې کړې وې، دا د رجب میاشت موږ چاله ګوتې نه ورو، برمتې مرمتې به بیا نه کولې، دشمن ته به هم بیا څه نه ویلې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم له چې وفد د عبدالقیس راغو، نبی علیه السلام ته ویل د الله نبي موږ ستا خواته راغلي یو، موږ د هغه لرې قبیلې د وفد د عبدالقیس قبیلې نه موږ راغلي یو، او زمونږ او د مضر قبیلې دشمني ده. د الله نبي په بله میاشت کې نه شو راتلی، دې میاشت کې وله راغلی و هغه وفد. ای د الله نبي د دین احکام راته وښایه، فرایض راته وښایه، او تپوسونه یې ته وکړه چې کوم کارونه به کوو، کومو کارونه نه به ځان ساتو، او بیا ته د شرابو د لوښو باره کې تپوسونه وکړل. چېرې موږ سره پخوا خو چې شراب حلالو، شرابونه به موږ څکل، د هغې خمونه، د هغې د هغه زمانې جګونه یا چاټۍ موږ سره پرتې دي، او منګي موږ سره پراته دي، سره څه وکړو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل دا مه استعمالوئ، په هغې کې اوس تاسو خوراک بل خوراک هم مه کوئ. د نبي علیه السلام غرض اصل کې دا و چې که دغه لوښی تاسو اوس هم استعمالوئ نو شرابو ته هم سوچ ځي، دې دپاره چې فکر دی ورته بیا دې ورته زړه ونه شي. د دې مثال دا دی لکه یو سړی دی نسوار پرېږدي، چېرې حرام شی دی، پلید شی دی، مردار، خو بیا هم هغه ډبې په جب کې ګرځوي، نو بیا ورته زړه کېږي که نه کېږي؟ هلکه خو چې نسوار دی پرېښود، خو دا ډبې هم نالۍ ته وغورځوه که نه، دا هم لرې کړه. دې دپاره چې بیا دې ورته توجه نه پیدا کېږي. سګرټ دې پرېښوده نو د سګرټ دا ډبې هم په کور کې او په جب کې مه ساته که نه، بیا به دې ورته زړه وشي. دا مطلب دی. نبي علیه السلام ته دا لوښي مه استعمالوئ. هغې تذکره هغه احادیثو کې اوږدې مسلې دي، هلته یې کوو، بیا موږ صرف اشاره مې درکړه. نبي علیه السلام ته دا قبیله وایي ای د الله نبي زمونږ او د مضر قبیلې دشمني ده. په رجب کې هغوی ډېر احترام کوي د دې میاشتې، دشمن ته هم څه نه وایي. نو موږ ځکه په هغه لاره راتېر شو، ستاسو خواله مدینې ته راغلو. که رجب میاشت ختمه شو بیا موږ نه شو راتللی. نو د دین خلاصې راته وښایه چې واپس لاړ شو، خپل قوم ته دا مسایل بیان کو، او چې رجب میاشت را باندې ختمه نه شي، دغه خلک هم لاره کې څه نقصان راته رانه کړي. نو عربو به هم د دې میاشتې ډېر احترام کوو، خو هغوی به پکې بیا نسی کوله. صورت بقره کې چې کومه خبره راځي او دغه رنګه صورت توبه کې چې کومه ذکر انما النسیء زیادة فی الکفر، هغوی به د دې یو میاشتې حرمت بلې ته واړه او د بلې به بلې ته لوبې به یې کولې د الله د دین سره، د الله په دین کې ګوتې والې. الله رب العالمین چې دا کومې 4 میاشتې مقرر کړي د حرمت، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نومونه په حدیثو کې اخیستي. صحیح حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 متوالیات، 3 میاشتې خو پرله پسې دي، 3 میاشتې پرله پسې دي چې دا د حرمت میاشتې دي: ذوالقعده، ذوالحجه او محرم. ذوالقعده د اسلامي کال 11مه میاشت، ذوالحجه د اسلامي کال 12مه میاشت، کال په دې ختم شي، او نوی کال چې شروع شي محرم نه، دا 3 میاشتې بل پسې پرله پسې دي چې په دې کې به د دې میاشتو به عزت کې چا ته به نقصان نه ورکې، او دغه رنګه چا سره به جنګ نه کې، او ته به په چا حمله نه کې. اگر که دشمن دي، او که دشمن د مسلمانانو په ملک حمله وکړه نو بیا مسلمانان جواب ورکوي، ځکه هغه بې عزتي وکړله، تا نه ده کړې، ابتدا د جنګ هغه وکړل. او بل نبي علیه السلام فرمایي رجب دا میاشت یاده کړه، ورجب مضر، او رجب د مضر قبیلې چې هغه مضر قبیله ډېر احترام کوي، د دې به تاسو ډېر احترام کوئ. الله تعالی وایي دې میاشتو له عزت ورکړی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې کوم ادب ذکر کړی دقه دی د حرمت تذکره کړی دی. اوس خلک راځي چې کوم بدعات په دې کې رایج دي، نو یو بدعت دا دی چې په دې کې خلک لګیایي د ځان نه منځونه شروع کړي دي. تاسو چېرته اورئ که نه اورئ؟ په دې ورځو کې فلانې مونځ دی، فلانې مونځ دی، فلانې مونځ دی. د دې منځونو یو سند صحیح نشته چې په شپې به راپاسې اول رکعت کې به دا ووي، او دویم رکعت کې دا، او دریم کې دا، دومره رکعت به وکړې، دومره منځونه. تهجد قیام اللیل هره شپه کوه، تکړه شه،
دې دپاره میاشتې مه خاص کوه مګر هغه چې نبي علیه السلام ویل د رمضان د شپو نبي علیه السلام تذکره کړې ده بس صحیح ده صحیح حدیث پکې راغلی موږ هم وایو الحمدلله ځکه حدیث صحیح دی او بیا په آخره کې چې کومې لس شپې دي نبي علیه السلام به پکې ټوله شپه یي خو موږ ته هم وایي تکړه شي او په هغې کې بیا خاص کر لیلة القدر نبي علیه السلام ویلي موږ هم وایو صحیح حدیث خو چې کم په کومه خبره کې صحیح حدیث نشته نو موږ به د هغې نه ځان ساتو ځکه دا ما درته وختي ویل په نبي علیه السلام دروغ دي او چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم د دروغ جوړ کړه د جهنم په کندو کې د ځان له کنده الاټ کړله د الله نبي فرمایي جهنم کې ځان له ځای وګوره والعیاذ بالله نو په دې میاشت کې دا خرافات دا کېږي لګي په 22 رجب باندې خلک څه کوي دا د رجب کونډې ورته وایي دا پنجابیان رجب کې کونډې خوراکونه پخوي او په دې 22 رجب باندې هغه بیا خلکو کره تقسیموي او څه کوي او څه کوي دلته به څوک کوي که نه ما ته پته نشته دی خوا به خلکو چوریانې موریانې کولې او څه به یې کولې دا ټول اسلام کې نشته د چوري کول او پخوا به ډېره تقسیمېدل اوس خلک پوه شو الحمدلله دا بدعات دا او دا کار د چا د شیعګانو روافظو د صحابو د دشمنانو هغوی زموږ یو امام دی جعفر صادق علیه السلام او موږ هم د امام جعفر صادق رحمت الله علیه د یو عالم تېر شوی موږ احترام کوو بعضې سړی صرف نوم اخلي د یو امام هغې ځان له آړ جوړ کړی او د هغې شاته غلطې عقیدې پروموټ کوي او موږ الحمدلله دا نه کوو موږ وایو د ایمه به احترامي خو کله به ورته غلطه عقیده نه منسوب کې دا څومره چې ورته منسوب شوي دا دروغ دي کله یو امام هم چاته غلطه عقیده نه ده ښودلې الحمدلله دیو ټولو علماو که هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی که امام شافعي رحمت الله علیه دی که امام مالک رحمت الله علیه دی که امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دی او که امام جعفر صادق رحمه الله دی او که نور په سوونو نور هم تیر شوي دي د کم کم نوم موږ واخلو دیو ټولو ائمه قرآن او سنت ته دعوت ورکړی یو هم دا نه دي ویلي چې زما به تقلید کې او په ما پسې به راځي او زما په نوم به مذهب جوړی او پارټي به جوړی او ډله به جوړی او مسلک به جوړی دا هېڅوک نشي ثابتولی د یو امام نه په چیلنج سره دا موږ وایو دا یې نه دي ویلي دا خو وروستو خلکو دا مسلې جوړې کړي دي او د هغه په نوم باندې باقاعده دغه خوراکونه تقسیمیږي دا نظر لغیر الله دی یو عالم طرف ته د یو پیر طرف ته د یو بزرگ طرف ته د یو قبر طرف ته د یو ولی طرف ته د حسین رضی الله عنه د حسن رضی الله عنه د فاطمه رضی الله عنها په نوم باندې په دې محرم کې چې کوم پیرونه پخېږي او دا څه هغې ته منسوب شي د هغې دپاره کېږي که نه دې ته تقرب لغیر الله وایي او په قرآن کې الله څه فرمایي دا کار حرام دی په یوازې زموږ په دین کې نو ټولو آسماني دینونو کې 4 کارونه دې ته محرمات ابدیه وایي په ټولو دینونو کې دا حرام دي په یو دین کې هم د دې اجازت نه دی راغلی انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله الله رب العالمین فرمایي بیولې شوي وینه دا حرامه ده مرداره دا حرامه څاروی مردار شو بس حرام چې ته ورله راتلې چاړه دې را رسولی نه مخکې اینه سا وتلې وه علما وی معلومات به د څه نه کېږي چېرې دا مردار شو مثلا یو څاروی دی او غاړې ته پړی پرېوته یا راورغښته او غلی پروت دی او تا چاړه راوړه د چړې د راښکلو نه بعد که دې خپه وخوځوله څه حرکت یې وکړو بس حلال دی خو چې کله حرکت ونه کړو دا څه دی مردار دا په ټولو دینونو کې مردار او دغه رنګه دم مسفوح څاروی چې کله حلالې او دا وینه تې بهیږي دا مرداره ده دی وجه نه دا کرنټ باندې چې کوم څاروي حلالېږي دا ځکه شریعت حرام کړی دي او دې کې طبي اوس میډیکل باقاعده دا ثابته کړه ډاکټرانو چې یاره دې سره هغه کومه څښا وینه په دې رګونو کې وځي دا مسلمانان چې کومه ذبحه کوي په چړې دې سره مرداره وینه وځي دا ځکه الله حرامه کړې دا مرداره وینه ده دا صحت له ضرر ورکوي نو دی وجه نه کم څاروي چې په دې بار ملکونو یورپ او مغرب کې په کرنټ باندې وژني څښا وینه پکې دننه پاتې شي دې وجه نه تاسو وګورئ سره دی چې زموږ په ملکونو کې صفایي تنظام دومره نشته او په بار ملکونو کې دا روډونه شیشې په شان دی په مغرب او په یورپ کې خلک وایي موږ 2 میاشتې ګرځو زموږ بوټان نه ګنده کېږي دوړه پې نه خو ټول نه زیات کینسر یې هلته دي ولې دومره صفایي هم ده او دومره هغوی د صفایي خیال هم ساتي او ټول نه زیات کینسر هلته دی د زنانه وي اکثر د سینې کینسري او یا ورته ایډز لګېدلی یا ورته بل کینسر لګېدلی دا ټولو نه زیاتې کینسر یې ولې هلته دي هغوی دقه څاروي خوري وینه یې ترې ویستلي نه یې څښه حلالوي نه په شرعي طریقه بس کرنټ وله ورکړي په هغې ته سا وباسي او بس بیا یې خوري یو دا بل حرام خوري هغوی سپی خوري پیشو خوري بل شی خوري مردارین بل هغوی سپي ساتي سپو سره هغوی ژوند دی او دا قانون دی د سپي په دې خوله کې ناشنا جراثیم دي د دې د لاس هم دا په هغې کې دا ګندګۍ نه ډېرې عامې دي هسې په ظاهره کې موږ ته چمک دمک والا خلک ښکاري ده نور په دې کې دومره ناکاره خویونه دي
دومره سخا او پلیت خویونه دي سپو سره به لوبې کوي او سپو سره به د دې ژوند دي او سپي به ښکلوي ته ورته حیران شي سپی څنګه ښکلی دا د دې خلکو حال دی دا انسانان دي او زمونږ خلک د دوی نه متاثره جینز به اچولی او دا ګوډه به شلولي ته به وایې چېرته چا په ځمکه راښکلی دی الټه او زمونږ ځوانان هم دغه شی واچوي یاره وایي داسې راکړه چې دا ګوډه یې سمه شلېدلې وایي دومره فکري غلام یې ته د الله بنده د چا نه متاثره لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تا ته قرآن کې الله اعلان کړو ستاسو دپاره د الله په خوږ رسول کې نمونه ده د هغه په شان ته ځان جوړ کا ښایسته ښکاري په دې والله مسلمان درون ښکاري مسلمان په خپل شرعي لباس باندې درون ښکاري زه دا یو خبره کوم دا د دې دپاره نه کومه ګوره چې زما ګینې چېرته کومې پارټۍ سره وابستګي ده موږ کله کله یوه خبره کوو چې د اصلاح دپاره دا زمونږ موجوده وزیر اعظم صاحب چې دی عمران خان نور چې د پالیسۍ نه هر څنګه دی او مهنګایي ده او خلک هر څه وایي وایي لګیایي نقصانات هم ډېرې 15 ساده خو یو څیز پکې چې ما نوټ کړی تاسو هم کېدای شي نوټ کړی لکه دی چې څومره په بار ملکونو کې ګرځېدلی دی په یورپ او مغرب کې د ژوند تېر شوی دی خو دی چېرته هم چې دوره کوي نو دی پینټ شرټ نه اچوي ستاسو ته خیال دی که نه به دغه پرتوګ کمیس یې اچولی خپل واسکټ یې اچولی اگر چې هغه لباس باندې شرعي باس کېدای شي چې پنسۍ ښکته دي یا ساغت جدا خبره ده خو بعضې خلک دومره ذهني غلامان دي هغه پکې ټول عمر تېر کړی ته متاثره نه دی او ته لګې دلته ناستې ته متاثره کېږي او هغه بار بار په مختلفو تقریرونو کې مو چې هلکه دا مغرب نه مه متاثره کېږئ دا څه داسې خلک خو نه دی چې تاسو ته متاثره شئ د خپل دین نه متاثره شئ د خپل نبي نه متاثره شئ صحابه کرامو نه عمر فاروق رضی الله عنه اکثر یادوي هغه نه متاثره شئ داسې خبره کوي صرف د یو ښې خبرې تایید په طور مې دا خبره وکړله زما غرض دا دی والله عزت په دې دین اسلام کې دی عزت په دین اسلام کې دی قسم په الله تاسو د علماو عزت ته وګورئ احترام ته وګورئ مجلس ته لاړ شي لوی لوی خلک هغه ورته پاسیږي لګي احترام یې کوي لوی لوی خلک صرف دې وجې نه چې هغه د دین یو نماینده دی نور څه چاله نه څه ورکوي او نه چا سره څه دغه یې د رشتۍ خو د دې دین د وجې نه په سنت طریقو باندې چې کوم انسان ځان جوړ کړي دا درون ښکاري دا عزتمن ښکاري نو دا اسلام کې نشته دا د رجب کونډې او چوریانې او څه بل په 20 رجب باندې په دې میاشت کې بل یو کار کېږي هغه وایي دا شب معراج ده تاسو یې اورئ که او دې ورځو کې سم دی فیسبوک او سوشل میډیا باندې دا شی عام شب معراج شب معراج څه ته وایي په دې شپه باندې نبي علیه السلام معراج ته تللی نو معراج خو موږ منو دا خو د مؤمن د ایماني سره قرآن کې الله تذکره کړې ده اسراء هم شته او معراج هم شته اسراء د شپې مزل ته وایي سورة اسراء او بني اسرائیل چې ورته 15 سپارې اول د دې واقعې نه شروع دی که نه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاکی د هغه الله لره چې خپل بندې د شپې په یو ټوکړه کې بوتللو د مسجد حرام نه تر د مسجد اقصا پورې قرآن کې د نبی علیہ السلام حتیم کې پروت و ګول ځای نه دی تا کعبې خواته دا هم د کعبې حصه دا ګول حتیم دې ځای کې نبی علیہ السلام ودو جبریل علیہ السلام راغو سینه مبارکه ولا چاک کړله او په هغې کې علم او حکمت او ایمان دی ور واچو مخکې هم پکې ایمان خو ښی په د نور نه ډک او د جنت نه یو خانک راوړلی شوی په هغې کې هغه زړه مبارک یې ورله وینځلو او بیرته یې ور دننه کړو نبي اسلام ته تکلیف محسوس نه شو یو اپریشن یې کړو سینې ورله وګنډل نبي اسلام فرمایي دا منظر ما کته په ویښه باندې نبي علیه السلام معراج کړی اول یې وایي مسجد اقصا ته بوتلم او هغې نه بعد بیا هغه براق وایي راوستی شو حدیث کې راځي که نه براق او زمونږ خلک څه کوي ته به یې چېرته ده لیدلی او دا براق نبي علیه السلام لیدلی خو هغې حلیه نه ده بیانه کړې په صحیح حدیث کې دلته به زمونږ خلکو په بیوټکونو کې په دوکانونو کې هغه چاټونه هم کتلي که نه یو جینۍ به یې جوړه کړي او وزرې به یې اصله جوړې کړي وایي دا هغه براق دی د الله نه ویرېږه د الله بنده ظالمه الله نه ویرېږه د جینۍ شکل یې وله ورکړی او وزرې وله جوړې کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم براق نوم ولې ذکر کړی براق د برق نه دی برق د بجلۍ پړق ته او د اسمان برېښنا ته وایي مطلب دا دی تیز تللو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم ځای پورې چې د هغې نظر یا زما نظر لګېده هغه ځای پورې به یې دانګ والو دومره تیز روان او دا د شپې په یو ټوکړه کې ګوره دا کار شوی دا نه چې بعضې خلک وایي دا شپه ډېره اوږده شوله او پلاني سړي چې کوم دی هغه دغه کولو دا هغه وایي د دغه نه یې تیل ایستل دا څه شی دي د خپل هغه دغه نه د بوټو نه وایي تیل ایستل هغه دا څنګه چل دی دا خو بیخي سار کېږي وایي کم تیل چې به هغه په 18 کالو کې ایستل دا د دروغو قیسې شته په دې کتابونو کې وایي هغه په دې یو شپه کې ویستل چې دا خو 18 کالو کې ما دونه کار کوو دا څنګه چل دی دا شپه څومره اوږده شوه نو ده باندې څه لوږه نه راتله تنده معجزه خو د نبي علیه السلام ده خو نه وه
چې زمیندار هم معجزه تا جوړه کړه راته چې 18 کاله کې دنه خوب کوو نه خوراک کوو نه وږی شو نه تږی شو همدې ته لګیا چې تیل ایستل دا قصې دي کتابونو کې لیکلي والله دا خرافات شته دي نه بیا معجزه څه ته وایي چې 18 کاله پې ولګېده چې نبي علیه السلام هلته ورسېد او بیا بره لاړو 18 کاله نه د شپې په یو ټوکړه کې الله دا کار وکړو معجزه وایي دی ته چې انسانان د داسې کار کولو نه عاجزي یو څو منټه کې دا کار الله کړی او برکت یې پکې اچولی دی او عامه شپه و عامه اوږده شوې نه ده چې به ډېره اوږده شوله اوږده شوله اوږده شوله نه عامه نارمل شپه وه او الله تعالی په لږ ساعت کې بیت المقدس ته بوتلو هلته انبیا کرامو ته مونځ ورکړو بیا د هغې ځای نه بعد نبي علیه السلام بره روان شه او په هر اسمان کې پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو بیا د 7 اسمانونو نه بره سدرة المنتهی ته ورسېدو نبي علیه السلام فرمایي هلته ما د قلمونو کشاره واورېدو صریف الاقلام لیکل کېږي جبریل ته هم دا څه دي وایي دا ملایک دي لیکل کوي لیکل دا ستاسو ریکارډ بره روان دی که نه موږ ځان نه خبر نه زموږ ټول ریکارډ روان دی لیکل شروع دي لکه دې دفترو کې دا ریکارډ رواني کله نادر راځي کله ستا ریکارډ ته دلته کور کې راځي او ستا لګې دغه جوړېږي کارډ دې جوړېږي او بل څه کېږي او بل څه کاروایي روانې دقه شانته دا یو لوی نظام دی زموږ اعمال زموږ هر څه ریکارډ ته خیجي لګیا دی او هر پیغمبر سره ملاقات نبی علیه السلام هلته فرمایي ما څه داسې انوارات ولیده د معراج په شپه باندې چې زه د هغې بیان نشم کولی رڼاګانې وي ښایستو او الله تعالی مخامخ نه دی لیدلی خبرې ورسره کړې دي عایشه رضی الله عنها فرمایي په هغه دروغو کې چې خلک یې وایي د نبي علیه السلام باره کې دا د نبي اسلام بیبي ده د امتو مور ده وایي هغه دروغ چې خلک یې وایي د نبي علیه السلام په باره کې یو دروغ دا ده چې خلک وایي چې نبي علیه السلام الله تعالی مخامخ لیدلی نه مخامخ یې ونه لیده خبرې ورسره وشولې 5 منځونه فرض شول 50 ورو کمیدل خبره اوږده ده آخر 15 ته راغله او دغه تحفې موږ له راوړله ټول فرایض لاندې ځمکې ته راکوز شوي دي یو مونځ دی 15 وخته چې دا کوم ځای کې فرض شوی دی د 7 اسمانونو نه بره معراج خو اوس دې خبرې له راشئ خبره ختموم او بیان ټیم هم ختم دی چې آیا دا تاریخ معلوم دی ټیک ده چې ډېر علما وایي چېرې دا د رجب میاشت وه بعضې رجب نه یادوي بله یادوي څوک بله د الرحیق المختوم کې وګورئ دا خو ښایسته یو جلد کې کتاب دی دا ټول ځان له واخلئ د صفی الرحمن مبارک پوری رحمت الله علیه کتاب دی مخکې عربی کې بیا اردو ته ترجمه شوی دی دا څومره چې تعلیم یافته ملګري د نبي علیه السلام د سیرت دا کتاب ځان له خامخا واخلئ الرحیق المختوم میلاویږي بازار کې په هغې کې هم دا واقعه راوړې ده ټول اقوال را نقل کړي او دی ویلي چې په دې اتفاق نشته چې دا کومه شپه وه او کومه میاشت وه خو اکثر علما وایي چې رجب خو د شپې او د تاریخ پته نه لګي نو دې وجې نه ته څنګه وایي دا 27 شب وه 28 شپه وه دا 28 شپه دې کې یو صحیح حدیث نه دی راغلی والله العظیم زه په خپله الحمدلله زه یو طالب العلم یم خو په مدرسه کې زه په خپله د بخاري 2 جلده پړاوم اول جلد او دویم جلد الحمدلله که چېرته مشکات ما په خپله پړاو کړی الحمدلله که چېرته دې کې یو صحیح حدیث وی اوس به مې درته ویلي وی چې یاره دا فلانی شپه وه فلانی تاریخ نبي علیه السلام دا نه دی ویلي صحابو ته نه دي نقل کړي چې دا فلانی تاریخ کې هېڅ صحیح حدیث نه دی راغلی تاسو به یې ګورئ خو نشته پکې او دې باره کې یو کتاب بیا ځان له واخلئ وړه رساله ده د لاهور یو عالمو صلاح الدین یوسف حافظ صلاح الدین یوسف رحمه الله اوس وفات دی ډېر محقق عالم هغه باقاعده په دې یو رساله ښایسته لیکلي واقع معراج پای کې صرف صحیح حدیث را نقل کړي او دا کم چې خلک دروغ وایي د معراج په باره کې چې کوم موضوعي منګړت ضعیف روایت دی هغې هم ټول را نقل کړي دي دپاره چې مسلمانان ته ځان وساتي چې ګوره دا دروغ دي ګوره دا نبي علیه السلام ته منسوب خبرې دي خو ثابتې نه دي دا تحقیق لږ کول غواړي د دین په باره کې روزانه په اخبار مونږ پیسې ورکوو فیسبوک ته لګی دی او سوشل میډیا دپاره 100 MB اچو روپۍ پې ورکوو په سوونو په دې کتاب هم لږې روپۍ ورکوي خیر دی که نه یار د دې دین دپاره لږه مطالعې لم ټایم ورکوئ تحقیق وکئ که د مطالعې خوند هم واخسته والله د دې دین په خوند به هم پوه شئ دا کتابونه ځان له واخلئ دا را پیدا کوي وګورئ د هغه علماو کتابونه چې هغوی بالکل په سند خبره کوي تحقیقي خبرې کوي تحقیقي کتابونه لیکلي دي ښایسته ښکلي مزېدار که په خپله نه پوهېږئ ځان لی نشي اخیستی یو عالم ته ورشه چې یاره زما اراده ده یو څو کتابونه اخلم د 10 زرو د 20 زرو پیسې مې ورله برابرې کړي ته یې راته ولیکه یو عالم به یې راته ولیکي موږ به یې درته خیر دی ولیکو چې دا کتابونه ځان له واخله دا د حدیثو کتاب واخله دا د سیرت کې واخله دا فلاني احکامو کې واخله انشاءالله تا ته به ډېره حصه د دین الله تعالی وښي لږ د دې مطالعې دا ځان کې دا جذبه پیدا کول پکار موږ د خپل سترګې خرابې کړې په دې سکرینونو باندې د موبایل د خپل سترګې هم خرابې کړې د اخبارونو په دې دروغو لوستلو باندې
او چرته هم صحیح احادیث ونه کتل، چرته هم د قرآن ترجمه راوانه خستله چې دا وګور. نو دا شپه باندې خلک شب معراج او بیا په بازارونو کې چراغان، بیا په بلډینګونو باندې، بیا چې کوم دی په سرکاري عمارتونو، بیا په جوماتونو په مدرسو کې چراغان دي، خرچي دي، الواګانې دي، بس د خوراک سکاک یو پروګرام دی. د نبی علیه السلام معراج په خپل کار کې خود سره خپل خوراک هم دی چې بس یو سرکاري چوټي میلاوي چې لږ څه موج مستی وکړو. هر شي نه خلکو د دین د هر شي نه یو لوبه جوړه کړې، د دین په نوم خرافات. کله وایي دا عید میلاد النبي دی، کله وایي دا فلانې دی، او دا یوم په اسلام کې نشته دی، په قرآن او حدیث کې نشته. زموږ څه کار دی چې ولې د دې خلکو خلاف کوو؟ چې دومره ډېر خلک یو طرف ته دي او موږ لګیا یو بل طرف ته خبره کوو، او په زور به زموږ دې خبرو باندې خلک کنځل هم کوي، ردې بدې وایي. والله که د الله د دین خبره نه وي او د دې دین د حفاظت خبره نه وي، چې الله به سبا موږ نه تپوس کوي چې دروغ خورېده تاسو ولې خاموش وئ، موږ به دا خبرې نه کولې. خو قسم په الله چې سبا زما او ستا نه تپوس را روان دی چې خلکو دروغ خورول په جرأت باندې تا رښتیا ولې نشو ویلی، خلکو خرافات خورول تا اصلي دین ولې نشو بیانولی، خلک ګمراه کېدل تا ولې د دې ګمراهۍ نه نشو بچ کولی. دا تپوس به الله د هر عالم نه کوي، دا تپوس به د هغه مسلمان نه کېږي چې په یو مسله پوه دی او دی ګوري چې لګی د اسلام خلاف کېږي او بیا هم په هغې باندې سترګې پټوي. نو دا د صحیح حقیقي دین په باره کې موږ له لږ تحقیق پکار دی. لنډه خبره دا یاده که سلفو به دا ویلي، محدثینو ډېره ښایسته جمله به ویلې، امام مالک صاحب به ویله رحمت الله علیه. امام مالک رحمه الله چې د نبي علیه السلام مسجد کې به ناست و، احادیث پې پړاول، 15 کاله یې د احادیثو درس کړی، 15 کاله چې څوک د نبي علیه السلام احادیثو درس وکړي، د ده به علم څومره وي، د ده به تقوا څومره وي، او د ده به علمي مقام څومره وي. هغه یوه ډېره ښایسته جمله ویلې، که دا جمله دې یاده کړه ته به د دین په هغه اصلي تصور پوه شې. هغه وایي لنډه خبره دا یاده کړئ چې کم سیز د نبی علیه السلام زمانه کې دین او د صحابو نن بم دیني، او چې په هغه وخت کې دین نه و نن بم دین، بس خبره ختمه شو، خبره ختمه شو. چې نبی علیه السلام صحابو دا کار کړی چې کړی دی ټیک دی، په صحیح سند یې ثابت کړه ټیک، چې نه دی کړی نن دین نشي کېدلی. اگر که مولوي صاحب د هغې ډېر فضایل بیان کړي، ډېرې غوړ زیړ کړي چې خیر دی نو خو دې که خو دا نیک کار کېږي، او خیر دی نو دې که خو د نبي علیه السلام تذکره وشي. نبي علیه السلام تذکره روزانه کوه، تکړه شه، تا صرف یو ورځ ته خبره خاص کړل. د نبی علیه السلام تذکره هره جمعه کوه، هره ورځ یې کوه، کور کې هم کوه او بازار کې هم کوه، په سفر کې او په حضر کې هر وخت یې کوه. تا خاص یو شپې له راوړه، هغې نه د یو شی جوړ کړه بدعت، د دې نه ځان ساتل پکار دي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي په دین کې هر نوی کار د دین په نوم باندې چې په ظاهره کې نیک ښکاري خو په قرآن او سنت کې نه ثابت، دا بدعت دی. نبی علیه السلام فرمایي او کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهي ده، وکل ضلاله فی النار، او هر گمراهي د دې انجام جهنم دی، دا انسان به جهنم ته ځي. بس بدعت اصلي دین ختمول نی، جعلی دین قائمول، او دا د جهنم سبب دی. الله رب العالمین دې موږ په صحیح دین باندې پوهه کړي، الله رب العالمین دې موږ ته دینی بصیرت را نصیب کړي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا یو ملګری دی زمونږ الیاس بھائی، د هغې مورکۍ بیماره ده. دغه رنګه بلال مولوي صاحب زمونږ ملګری دی، د هغې والده بیماره ده، او دغه رنګه زمونږ خواخیم بیماره ده، تکلیف کې ده، کوما کې ده. نور ډېر مسلمانان بیماران دي، دا چټونه هم راغلي دي، څوک وفات شوي دي. ټولو ته دعا وکړئ چې الله رب العالمین کوم بیماران دي شفای کامله ورکړي. الله رب العالمین چې کوم وفات شوي دي ټولو ته مغفرت نصیب کړي، او الله رب العالمین ورته جنت الفردوس ورکړي. او دا کوم بعضې سوالات چې شوي ده بیا ذکر کړو انشاءالله تعالی، صفونه برابر کړي.